سلامونه هونې کې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې هوازې دي چې امریکا غواړي په وینزویلا باندې نظامي حمله وکړي. دا چې وینزویلا کوم هیواد دی، ولې امریکا دپاره دومره مهمه دی چې دا باید ژر تر ژره دوی ونیسي او د امریکا دپاره څومره ګټې لري، او د وینزویلا وشاته ولې چین او روسیه ولاړ دي. د دوی وشاته د چین او روسیې مرستې به دا وکړی سي چې امریکا سره مقابله وکړي که نه. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافه خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې تاسو باید وینزویلا وپېژنئ. وینزویلا په اصل کې په لاتین امریکا کې یو اسپانوي ژبی هیواد دی چې دغه هیواد په نړۍ کې لومړنی مقام لري د تیلو د ذخایرو. یعنې د نړۍ ټوله ذخیرې د تیلو چې دي هغه په وینزویلا کې دي. په دویم مقام کې عربستان دی چې په ډېر لوړه پیمانه باندې یعنې تفاوت ورسره شته. بیا وروسته چې روسیه ده. نو دغه درې هیواد چې دي په نړۍ کې لوړ د تیلو ذخیرې لري. اوس امریکا څه وایي؟ امریکا وایي په داسې کې په اروپایي یعنې په لاتین امریکا کې دوه هیواد دي چې یو کیوبا ده او یو بل وینزویلا ده. دا وینزویلا او کیوبا چې دي دا دواړه کمونیستي هیوادونه دي. یعنې دا په که داسې درته ووایم چې اوس مهال په ټول نړۍ کې 15 هیواده کمونیستي پاتې دی، چې یو شمالي کوریا ده، یو چین دی چې اوس میکس شوی دی، کیوبا ده، وینزویلا ده او روسیه ده، خو اوس هغه هم یو ډول تجارتي بڼې خپله کړې ده. خو وینزویلا او داسې چې ده کیوبا چې ده دا تر اوسه پورې هم په کمونیستي فکر باندې تر اوسه پورې پاتې دي. وینزویلا چې و د نړۍ یو تر ټولو شتمن هیواد و یو وخت. هغه وخت کې مخکې له دې چې فیډل کاسترو د ولسمشر سي، د فیډل کاسترو په وخت کې هم د دوی حالات ډېر ښه وه، خو وروسته دي چې دوی خپل د شتمنیو څخه سمه ګټه وانخیستله. دوی فکر کول چې دوامداره به همدغه تیل وځي، همدغه عایدات به وسي. دا چې د امریکا د بندیزونو سره مخ شوه او د امریکا د بندیزو د لګېدو سره د دوی پیسه هم په نړۍ کې یو تر ټولو ضعیفه پیسه شوه چې په دوی بندیزونه ولګول شوه او د دوی انفلیشن یعنې په اقتصادي پړسوب حدودا 2 میلیونه فیصد ته ورسېده چې بیخي یعنې دا اوس هم چې کله کله تاسو وینئ د بعض سړکانو کې که تاسو د پیسې وینئ چې پیسې په سړکانو کې پرتې دي، هغه وینزویلا ده چې د وینزویلا پیسې دومره بې ارزښته شوه. یعنې اوس خو د ایران تومن ډېر لوېدلی دی، خو د هغه نه مخکې وینزویلا پیسې چې وه ډېر په نړۍ کې ډېر بې ارزښته پیسې وې. اوس امریکا ولې پر دې باندې غواړي حمله وکړي؟ په اصل کې په وینزویلا کې ډېر تیل شته او دغه تیل ذخیرې چې دي دغه ذخیرې غواړي امریکا خپل تر کنټرول لاندې راوړي او دغه که تیل یو ځل هم د امریکا کنټرول ته ولیدله، نور امریکا خپل د متحدینو د مصرف تیل ټوله به د وینزویلا څخه وباسي. په اصل کې د دوی اصلي هدف هم دغه دی چې د ټوله د تیلو ذخایر چې دي دا د امریکا لاس ته ولېږي او چې کله هم امریکا لاس ته ولیدله بیا دلته د امریکایي کمپنیانې دي، بریتانیایي کمپنیانې دي، اروپایي کمپنیانې دي، استرالیایي کمپنیانې دي، کوم هیوادونه کوم کمپنیانې چې د امریکا ګټو ته وفاداره دي هغه به راځي په وینزویلا کې پانګونه کوي. چې کله هم پانګونه وکړه نو دوی بیا خپل ټول شرکاو ته د همدغه ذخیرو څخه تیل ورکوي. اوس ستونزه څه ده چې په نړۍ کې امریکا ډېر په داسې باندې په احتیاط سره لوبه کوي. هغه یوازینۍ ستونزه هم همدغه وه چې اوس مثلا په روسیې او د اوکراین په جګړې کې اروپا چې ډېره تاواني شوه، هغه په دغه خاطر چې اروپا ټول د روسیې په ګیس او په تیلو باندې تړلی وو. نو چې کله هم روسیې ورباندې تیل او ګیس بند کړه هغه د اروپا حالت ډېر خراب کړه. نو اوس امریکایان وایي، امریکا او متحدین وایي چې راس د وینزویلا کې ډېر ښه تیل پرته دي، دغه تیل راوباسه او تیل چې وایستل دا په نړۍ کې د تیل قیمت هم پوره ښکته راوغورځوه. چې دا ذخایر یو ځل هم د امریکا ته په لاس ورغله. امریکا څه کوي؟ امریکا هم دا اوس وګوره یو لیټر په $2 $2.5 په امریکا کې اوس رسېدلی دی. امریکا وایي دغه $2.5 او $2 باندې چې یو لیټر په نړۍ په مارکیټونو کې رسېدلی دی، دا د روسیې دپاره ګټه ده، دا د سعودي عربستان دپاره ګټه ده، دا د عربو دپاره ګټه ده. دوی په اصل کې نه عرب څخه خوشحاله دي، نه د روسان څخه خوشحاله دي، نه د چینایان څخه خوشحاله دي. دوی فقط یو څو نفر د دوی اتحاد دی او د هماغه اتحاد سره دوی خوشحاله دي. امریکا په حواله کې کوشش کوي چې د وینزویلا دا زیرمې خپله کړي او چې د زیرمې خپله کړي د دوی دا قیمتونه تاسو به ووینئ. که وینزویلا حکومت سقوط وکړو د تیل قیمت په نړیوال مارکیټو کې به $1 ته راسي او په افغانستان کې مثلا که اوس په دا څه دي 80 افغانۍ دي، په هغه وخت امکان لري چې دا
په داسې باندې وبلېږي په 40 او 30 افغاني ته راسي دا ځکه راځي چې په نړیوال مارکیټو کې تیل ډېر ارزانه کېږي او وینزویلا څخه چې ته تیل راځي هغه تیل به د اروپایي ټولنې ته او استرالیا ته امریکا ته او امریکا به خپل متحدین ته دغه تیل په پرېمانه ډول باندې وباسي او وربکي او چې ورکړه په نړیواله سطح باندې د تیلو قیمت لوړېږي چې وړي دا تاوان چاته رسېږي دا تاوان امریکا ته روسیې ته رسېږي او عربو ته رسېږي او دغه دواړه هم امریکا نهایتا کوشش کوي چې دغه دواړه د دې مخ باید ونیول شي دومره هم شتمن نه شي لکه دوی چې غواړي د دغه شتمنۍ د مخنیولو لپاره هم اصلي هدف چې د جګړې راپورته کوي هغه د وینزویلا د تیلو کنټرول او د وینزویلا د زېرمو د کنټرول هدف دی چې امریکا په یو ډول غواړي چې دا خپل کړي بل هدف یې دا دی چې هلته ګوره بل هدف یې هم دغه دی چې امریکا په دغه څو کلونو کې چې جګړه لږ ګرمه شوې ده روسیې د دغه تیلو او د ګازو څخه بالکل د یو د وسلې په ډول باندې په غربي هیوادونو باندې کار واخیستلو لکه څنګه چې په اروپایي ټولنې باندې خپل ګیس یې بند کړه او خپل تیل یې بند کړه د اروپایي ټولنه د اروپایي اقتصاد بیخي په ډېر قوي ډول باندې سقوط یې وکړو ښه مثال یې هم جرمني و جرمني هغه دی نن سبا د نړۍ د موټر جوړونې مارکیټ ته لاس ورکوي په نړۍ کې د کود او کیمیاوي موادو د جوړولو مارکیټ ته لاس ورکوي دغه ټول مارکیټونه او دغه ټول صنعتونه د جرمني لا چې وه د ټول په د روسیې په ګیس او تیلو باندې چلیدله دغه و چې د روسیې د وسلې په ډول باندې په دوی باندې کار کړه او اوس هم امریکایانو او غربي اتحاد چې غواړي د دغه تیلو مخنیوی وکړي او د وینزویلا تیل خپل په لاس کې ونیسي او د روسیې او د عربو په وړاندې چې کوم قوت دوی غواړي استعمال کړي هغه په صحیح ډول باندې دوی غواړي استعمال هم کړي بله خبره دا ده چې مخکې مې تاسو ته وویلو چې وینزویلا او کیوبا کمونیستي هیواد دی څو ورځې مخکې که تاسو یو ویډیو لیدلی اوسئ نیکولاس مادورو د وینزویلا ولسمشر دی د یو موبایل د وایي لا وښولویلو دا موبایل دی چې اوس امریکا ما نسي کنټرولولی دا د چین ساخت دی دا داسې دی د سټلایټ سره مستقیم موصل دی څه دی په ډېر شان یې وویلو یعنې دا چې دی په حاصل کې دا اوس کې چې کوم حکومت دی وینزویلا چې دی هغه نیکولاس مادورو دا مستقیمه د روسي او د چین په زور باندې او په قوت باندې هلته چلیږي او چینایان او روسان ورسره ډېرې مرسته کوي دا څه موده وړاندې هم چې د دوی د تیلو څایان وچ سوه ایران ورته داسې ور واستوله تیل یې ور واستوله او که ستاسو فکر وسي چې ایران هغه وخت کې حدودا څو کښتۍ تیل یې ور واستول چې هلته په وینزویلا کې د تیلو کمې را پیدا شوې دا ځکه چې هلته د دوی ماشینري او د دوی اقتصاد خو په ټپه ودروي هغه بندیزونه چې ولګېدل نور هېڅ کمپنۍ حق نه درلود چې په دې باندې ټکنالوژي خاصه کړي او کوم د څایانو ماشینري چې خرابه شوې هغه هم ونه سوه چې ورته جوړه کړي نو د دوی وضعیت ډېر خراب نو د روسانو چینایانو چې د ایران په مرسته باندې ورته تیل ورسوله او هغه کوم ستونزې چې ورته پیدا شوې هغه ستونزې په هغه وخت کې ورته حل کړلې بله عمده موضوع چې وینزویلا څخه امریکا ویره هم لري هغه دا دی چې وینزویلا د امریکا دغه څه چې متحدین تاسو وینئ یعنې د امریکا حدودا 90 سلنه متحدین چې دي دغه ټول متحدین ته یوروین کوکاین تریاک او هر مخدره توکي چې ورته تاسو فکر ورته کوئ دغه ټوله د افغانستان څخه تله مثلا ایران ته د ایران څخه تله لبنان ته تله د لبنان څخه دا په کښتیو کېدل یمن خواته تله د یمن څخه داسې کېدل د افریقایي هیوادو ته بیا د افریقایي هیوادو څخه مستقیمه دا کښتۍ کېدل د اصل وینزویلا ته رسوله وینزویلا ته چې دا رسېدلی وای د وینزویلا څخه بیا په وړو کښتیانو کې کایکونو کې دا اچوله او دا یې وړل مکسیکو ته وړل د مکسیکو د طریقې بیا دا یې امریکا ته استوله یعنې همدا اوس هم امریکا چې تشویش لري د دغه د مخدره توکو د قاچاق او د مخدره توکو د څه دپاره ډېر تشویش لري ځکه چې روسان او چینایان چې دي په یو ډول باندې هم غواړي چې دغه د مخدره توکي روږ دي کسان چې دي دا په امریکا کې ډېر کړي او د مخدره توکو نشه یي هم ډېر کړي او دغه مخدره توکي امریکا ته ډېر انتقال کړي نو امریکا چې یوه ویره هم لري او د بهانه هم لري په وینزویلا باندې چې حمله کوي همدغه دی چې وایي دلته د مخدره توکو دا څه ډېر دی او زموږ دا څه ته زموږ راتلونکي نسلونو ته لپاره لوی خطر دی او زموږ سیاسي او اقتصادي ثبات مکمل له منځه وړلی سي چې دا خبره چې ده تاسو په انټرنیټ کې سرچ هم کوئ ډېر ډاکومنټرانې جوړې شوي دي چې دغه څه رقم د افغانستان څخه د مخدره توکي
وینزویلا ته رسېږي او د وینزویلا څخه بیا څنګه د امریکا ته رسېږي او د امریکا کې چې دا کوم کسان چې په نشه یي توکو روږدي دي دغه ټوله د افغانستان په مخدره توکو باندې چلیږي او اوس خو مخدره توکي زموږ لا ډېر کم شوي دي خو میانمار اولي مقام لري میانمار کې ډېر مخدره توکي کرل کېږي بیا دا میانمار څخه هم اخیستل کېږي بیا همداسې اړول کېږي وینزویلا چې وینزویلا او کیوبا چې د مخدره توکو مرکزونه دي ځکه چې د دوی اقتصاد هم ډېر ضعیفه دی او د غربي هیوادونه چې دي مثلا هلته بندیزونه یې ډېر لګولي دي او په سیمې کې لاتین امریکا کې هم ډېر هیوادونه د دوی سره راکړه ورکړه نه لري نو دوی د یوازینۍ حل لارې همدغه مخدره توکو تجارتونه دي چې په لاتین امریکا کې شروع کړي دي او دوی د دغه حضرت څخه عاید هم لري او دوی خو د ماښام ډوډۍ هم د همدغه مخدره توکو څخه برابروي. بله خبره د وینزویلا کوله د وینزویلا نقشه که تاسو وګورئ د وینزویلا سره دلته نږدې برازیل دی او د برازیل په هاخوا ته بیا وګوره کولمبیا د کولمبیا په هاخوا ته ارجنټاین د برازیل هغه بغل ته بیا ارجنټاین دی چیلي د امازون ځنګلونه دي او دې خوا ته هاخوا ته چې بیا راسي مخ پر شمالي امریکا باندې دلته بیا کیوبا پرته ده دا څه وینزویلا چې ده وینزویلا داسې یو موقعیت ده که امریکا دغه موقعیت ونیسي نو دا به په د لاتین امریکا ټوله کنټرول به هم خپل کړي همدا اوس چې دی پر برازیل باندې د دوی داسې نه جوړېږي د دوی پلان نه جوړېږي چې پر برازیل حمله وکړي ځکه چې برازیل لوړ نفوس لري د برازیل اقتصاد هم قوي دی او برازیل چې دی د ټولو هیوادو سره په لوړ پیمانه باندې هم سیاسي اړیکې هم ښه دي د برازیل سره که دوی وینزویلا ونیسي برازیل هم کنټرولوي ارجنټاین به هم کنټرول کړي چیلي به هم کنټرول کړي او څه نور هیوادونه چې په کولمبیا ده او کولمبو ده دا ټوله کاستاریکا ده او دا ټول هیوادونه چې په لاتین امریکا کې دي دوی به د امریکا تر کنټرول لاندې راسي ځکه چې امریکا د دې څخه هم ویلې لري چې لاتین امریکا په کلي ډول باندې د چین تر کنټرول لاندې تللی دی که اوس ارجنټاین وګورو چیلي وګورو برازیل وګورو د ارجنټاین او د چیلي ټوله لیتیم او ډېر وسپنه میس دا ټوله همدا اوس چین استخراجي او وړي د بل خوا که راسو په داسې کې د برازیل ټوله سویا چې د برازیل ټوله بوره چې د برازیل غوړي چې دي چې د امازون ځنګلو څخه د دوی څخه عایدات دي دا ټول اوس چین ته ځي او پخوا امریکا ته دا چین ته ځي. بل دغه ورځ کې که تاسو خبر اورېدلی اوسي پیرو چې ده پیرو په لاتین امریکا کې یو هیواد دی دا د نړۍ حدوداً 15 سلنه ګورګوري جوړي چې په انګلیسي کې ورته بلوبیري وایي موږ تاسو په پښتو کې ورته ګورګوري وایو ګورګوري چې دی په درملو کې ډېر استعمالیږي یعنی درمل ځینې جوړیږي او دا په دې کې چې کوم کیمیاوي مواد دي یعنی داسې درته وایم چې د نړۍ په هیڅ میوه کې د ګورګوري په شکل د بلوبري په ډول داسې کې نشته ځکه بلوبري چې د یوازینۍ هغه میوه ده چې د تشویش او د فشار او د روحي ستونزو د حل یوازینۍ کلي ده که ډېر کسان هم چې خوري هغه په همدا خاطر باندې خوري چې که تاسو بلوبري مثلا دوامداره وخورئ تاسو حتی په عمر باندې هم سوس تغیر راځي سوس په چهرې کې را تغیر راځي نو پیرو چې ده د بلوبري وایم 15 سلنه تولید صادرونکی هیواد و پخوا دغه صادرات چې وه ټوله امریکا ته تلل چین څه وکړه چین واخیستل د پیرو ټوله د ګورګورو قرارداد یې وکړو او ویل چې د دې نه وروسته دغه ټوله ګورګوري چې تاسو د تولید لري او پروسس لري هر څه چې کوئ دا ټول موږ ته راکوئ هغه وخت کې امریکایانو پر دې باندې خندله چې د اسیایي هیوادو څخه دی راغلی دی د پیرو لاتین امریکا څخه دوی داسې وړي ګورګوري وړي او دوی په دې فکر کې وه چې یار دا ګورګوري په تر څو چې د چین ته رسېږي خرابېږي ګورګوري ډېر ضعیفه شی دي او ډېر کسانو لیدلي اوسي بلوبري په نامه باندې په اروپایي ټولنه کې ډېر دي نو دوی په دغه باندې اول کې خندله خو وروسته په دې باندې پوه سو چې یاره چین خو د بلوبري مارکیټ د امریکا څخه مکمل راټول کړه اوس حتی امریکایان مجبور دي چې هماغه درمل د پاره چې کوم بلوبري پکار دی هغه باید بیرته ولاړ د چین څخه واخلي یعنی چین د پیرو څخه چین وړي خپل هیواد ته وړي بیا امریکا مجبور ده چې د چین څخه واخلي دوه برابر قیمت پر باندې پرېوځي نو دلته چین چې دی لاتین امریکا مکمل خپل د ځاله کړې ده او امریکا هم د همدغه څخه ویرې لري چې دا باید مکمله کنټرول سي نو دوی اوس مهال دوی نهایتاً کوشش کوي چې وینزویلا خپله کې د وینزویلا د خپلېدو سره په نړۍ کې د تیلو قیمت به ډېر راولېږي او د بلې خوا زموږ دپاره چې ګټې د تیلو قیمت یې رالویږي د بلې خوا که داسې واوسي
د بل ګټه درته وایم بل ګټې موږ ته دومره ګټه نه ده خو امریکا دپاره ډېر ګټه ده چې دوی په لاتین امریکا کې به خپل قوت او زور به لا هم ډېر کړي. هیله مند یم چې اوس هم ترلاسه کړو دا د نن ورځې ویډیو تر بیا هم په الله سپارم. ښه خیال. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.